السلام علیکم. ستړي مه شئ. د متخصص ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټوله به ښه اوسئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول 11مه برخه اورېدلې وه او د 11مې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې متخصصه له کور څخه بیرته روغتون ته راغله. دې سره یې د تره لور هم وه. خیبر ورغی او له متخصص سره یې لیده وکړه. هغوی د روغتون ریاست ته لاړل. بیا متخصص خیبر ته وویل چې زما د تره د لور ځینې اسناد دي او د عامې روغتیا ریاست ته وړل غواړي. خیبر ورته وویل په سترګو زه به دا کار ترسره کړم. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. خیبر وایي ماسپښین د لمانځه وروسته مې د عامې روغتیا ریاست ته د حیا اسناد وسپارل او زه بیرته روغتون ته راغلم. وټساپ مې خلاص کړ. میسج راغلی وه. متخصص لیکلي وو چې نن 5 بجې یو عملیات لرو. ته نوکري یې؟ ومې لیکل هو نن نوکري یم. 5 بجې شوې. د عملیات خونې په ترتیب اخته وه. د عملیات خونې د عمومي دروازې د خلاصېدو غږ شو. په بیړه ورووتم. مخامخ متخصص حیا او 2 نرسانې راننوتې. متخصص سلام وکړ. ویلې څنګه یې؟ ما ویل شکر دی مننه. تاسې څنګه یاست؟ ویلې زه هم روغ یم. ما وی هغه د حیا اسناد مې هم د عامې روغتیا ریاست ته وسپارل. متخصص او حیا په شریکه مننه وکړه. متخصص زیاته کړه ډیری کارونه یې له وزارت خلاص شوي هم دي. یوازې دلته ریاست ته دغه اسنادو سپارل پاتې وه. نن به نو حیا هم په عملیاتو کې برخه راسره واخلي. حیا ته مې وکتل. ما ویل ډیر خوشحاله شوم. بیا هم په خیر راغلی. حیا څو ځلې مننه وکړه. متخصص ته مې مخ کړ. ما ویل ستاسو پیژندل هم سخت شول. بغیر د خبرو ممکن تاسې څوک سره ونه پیژني. متخصص وړه مسکا وکړه. اخیر د تره لور مې ده. نو خود به یو شان یو. تر هغې ناروغ راوړ. ما خپل کار ترسره کړ. متخصص او حیا په عملیات وخته شو. کټ مټې د فزیکي کړنو جوړښت هم یو ډول وه. عملیات هم ترسره شول. متخصص د لاسونو د مینځلو وروسته زما خواته راغله. ویلې بیګا مې در سره واده کړی و چې نن ستا کار هم خلاصوم. ما ویل کوم کار؟ وی خندل. ویلې هغه ستا مینه یادوم. باید هغه خبره کړم چې زموږ پر ډاکټر پام وکړه. ما ویل ستا د اخلاص مننه خو زه به یو ځل خپله هڅه وکړم. موږ په خبرو چې حیاوي و نرسه هم راغلل. متخصص هغوی ته وکتل چې زو. هغوی د هو وویل او رخصت یې واخیست. زه هم ستړی وم. اطاق ته لاړم. د یو څه آرام لپاره پر خپل ځای وغځېدم. زړه مې و چې نن شپه متخصص ته صفا خبره وکړم. خو 10 بجو ته په تمه شوم. 9 بجې د متخصص میسج راغی. سلام. ما ویل علیکم سلام. څه حال دی؟ ویلې آرامي ده. د خپل ځان په اړه راته وایه. ما ویل دلته هم آرامي ده. خاص څه نشته دی. وی لیکل خبر نه یې؟ ویلې پرون د لوړپوړو چارواکو سره یو ځای له کابله راغلم په پرواز کې. ما ویل دا څنګه؟ ویلې زه خو زه یم. دا الوتکې د ښکته کېدو وروسته ټولې لارې تړل شوې وې خو ما ته د بې سرحده امبولانس ولاړ وه. بې تکلیفه ترې راووتم. ما ویل بالکل پرون د هوایي میدان پرانیست غونډه وه چې لوړپوړو چارواکو پکې هم ګډون کړی وه. ویلو زه هم د دوی په ډله کې راغلم. ما ویل تا خو منم. ته نو ته یې. تر تا څوک رسېږي؟ وی خندل. غر سره ډغره ده. ما ویل غر هم ستا په مخ کې کم ښکاري. ما ویل چیرته یې؟ ویلې نن روغتون کې نوکري یم. ما ویل حیا دې څه کړه؟ ویلې هغه په بې سرحده کې نوکري وه. ماښام لاړه. ما ویل د حیا دې پخوا بیخي څه راته ویلي نه وه. ډېره ناڅاپه راغله. ویلې هغې د پخوا پرې کارونه شروع کړي وه. زما پام شوی نه دی. کنې درته ویل مې. ومې لیکل رب دې بریاوې ور په برخه کړي. ډېره ارام او ښه نجلۍ ښکارېده. ویلې هو ښه نجلۍ ده. ټول پام یې کارونو ته وي. ما ویل ډېرې ښه ده. سبا نوکري یې؟ د متخصص میسج وځنډېده. زه لاړم د فیسبوک وال ته. یو څه مې د فیسبوک د ملګرو پوسټونه وکتل. ډېره موده مې پکې فعالیت نه و کړی. تر هغې د متخصص میسج هم راغی. لیکلي وه وبخه ناروغ پسې ورغلی وم. ما ویل رب دې وبخه. ستونزه نشته. ویلې سبا ځم 2مې دندې ته. هلته د ورځې نوکري یم. شپې ته بیا کومه نوکري نه لرم. ما ویل د حیا نوکري به در سره یو ځای وي که جدا جدا؟ ویلې ممکن دلته روغتون کې سره څه وخت یو ځای وه خو هلته مشکله ده ځکه چې زه وم حیا به رخصت وي. چې حیا وي زه به رخصت وم. زموږ د دواړو د جملې یوه کسه باید ضرور هلته وي. ما ویل وبخه یوه شخصي پوښتنه کوم. ویلې مهرباني. ما ویل څو کلنه یې؟ خندل یې چې ته خبر نه یې. د نجونو به د عمر او د سړیو به د معاش پوښتنه نه کوي. ما ویل پوهېږم خو بیا هم. وی لیکل ولې زما تذکره و اسناد دې نه وکتلي؟
ما ویل چیرته مې وکتل یا یې وګورم. ویلي چې تا ته مې درکړي وو چې سکین یې کړه. ما ویل نو سکین کولو ته دې راکړي وه، څه زما کتلو ته خو دې نه وو راکړي. ویلي بیخي دې ونه کتل. ما ویل د سکین کولو بغیر مخ هم را باندې حرام دی چې کتلې مې وي. هغه امانت وه، غلې وه. لږه شېبه وروسته یې ولیکل: پوهېږي اسناد کتل عادي خبره ده، خو ډېره درڅخه خوشحاله شوم همداسې امانتدار او ښه اوسې. مننه. ما ویل هیله کوم ژوندی اوسې. ویلي زه یو ناروغ ته ورځم، وروسته میسج درته کوم. ما هم موبایل کېښود، په فکرونو کې شوم چې څه ډول متخصص ته د زړه خبره وکړم. نه پوهېږم چې نن څنګه داسې ناڅاپي ویده شوی وم چې سترګې مې وغړولې. سهار وه، موبایل مې وکت، سایلنټ راڅخه پاتې شوی وه. متخصص 2 میسجونه کړي وه، خو زه پسې نه یم خبر شوی. میسج ته مې ریپلای وکړه چې سلام، سهار په خیر، ډېره بښنه کوه زه ویده شوی وم. نن پنجشنبه وه، پوهنتون ته لاړم، د هغې ځایه کور ته هم وختي لاړم. زما په زړه و چې بېګا مې متخصص ته د زړه خبرې کړې وای، خو ویده شوی وم. نن شپه مې 100% پلان جوړ کړ چې هر څه پېښېږي ورته وایم. ماسپښین کې د مور سره د عمر دوی احوال ته ورغلو. مازدیګر او ماښام مو هلته تېر کړل. د ډوډۍ وروسته کور ته راغلو. موبایل مې خلاص کړ. متخصص میسج هم کړی وه، لیکلی وه: رب دې وبخه، خو شوګیر صاحب تا ته دومره وختي خوب څنګه درغلی وه؟ که بېګا دا عاشقۍ پیریان درڅخه تللي وه. ما ویل نه پوهېږم، ناڅاپي ویده شوی وم. تقریبا نن شپه مو مسلسل تر 11 بجو میسجونه سره وکړل او په یوې او بلې موضوع غږېدو. 11 بجې متخصص رخصت واخیست او زه په دې فکر کې شوم چې د زړه خبره ورته وکړم. د زړه خبره دولسمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې ځل بیا اساسي چوپړ کوم، تر هغې ښه وختونه خوشحاله ژوند